د کوم څاروي چې په سترګو کې یا په خپه کې کوم نقصان وي هغه مسله په واضحه طریقې سره بیانول غواړم او تاسو دغه مسله په خپله ښه په غور سره واورئ ځکه چې دغه شرایط دغه قربانۍ لپاره دي او کله چې دغه شرایط ساقط شي ختم شي نو دغه قرباني بیا نه کېږي. ګرانو کتونکو د کوم ځناور چې سترګه هغه ړنده وي که چېرته دغه سترګه یو ړنده وه او که دواړه ړندې وي په دغه دواړو صورتونو کې په داسې ځناور باندې قرباني کول نه دي جایز. یعنی دغه ځناور چې دا په دواړو سترګو باندې ړوند دی یا په یو سترګه باندې ړوند شوی دی نو په داسې صورت کې به دغه ځناور باندې قرباني نه کېږي. بله مسله د خپې که چېرته یو ځناور دی هغه خپې ته نقصان ورسېدو دغه خپه باندې چې دی هغه ګوډ شو شل شو اوس به کتلی شي که چېرته دغه ځناور د دغه زخم د وجې نه د دغه نقصان د وجې نه په ځمکه باندې خپه لګولی شوه نو په داسې صورت کې په دغه ځناور باندې قرباني کول جایز دي. او که چېرته دغه ځناور د دغه نقصان د وجې نه په ځمکه باندې خپه نه شوه لګولی نو په داسې صورت کې په دغه ځناور باندې قرباني کول نه دي جایز.